سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو خدای دې وکړي چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. سهار تقریبا 10:30 بجې دي. نو ښه ښایسته هوا ده، د باندې راوتلی یم. نو دا چې چیرې ځم نو راځئ چې یو ځای سره ووینو. د شپې او مازدیګر یخي، وروسته بیا هوا برابره شي، د ورځې په اوږدو کې. البته د ورځې ګرمي معنا د شپې یخي. فواره اوس هم چالانه ده په دا یخ کې. موسم دی نو هر ځای هم د انار جوس پیدا کیږي، اوبه او هم بس انار، وینې چې خلطې پرتې وي هر ځای. د هغه جوس ته اماده دي. تاسو سیل کوئ بس. نو چې زه چیرې روان یم، یو ځای یو څه کار لرم، نو زه به کار وکړم او تاسو به د ښار د یوې برخې ننداره را سره وکړئ. لو والې پر خوا باندې ځم، نو دا ډېر وخت پر دې لاره بیم نه یاست ګرځولي. لو واله خو نو مکمله داسې وه چې د دوړې پکښې ګرځي. اوبه خو به نو بیا نه پوهېږم چې په کومه میاشت کې راځي، خو اوس شی نشته. نو ټول دغه وریجې خرڅېږي، شورنخود دي، وریجې دي. نو ډېر ښایسته جومات دی، عظیم شان مسجد دی، دننه ډېر ښایسته دی. ډېر په اول سر کې شی نه و، اوس د راسته طرف کې وینئ د عینو مینې ډېره برخه دې خوا ته هم جوړه سوې ده. ډېر ښایسته ښایسته کورونه جوړ سوي دي، وینې جوماتونه جوړ سوي دي. مختلفې کوڅې په دې خوا کې هم راخلاصې سوي دي، او دا په خوا دې خوا ته شی نه وله خاص. دا نو تقریبا بالا د عینو مینې
اکزیټ دروازه ده د لو والي خواته. وتلمه د عینو مینې د حدودو څخه نو والا په لو والي کې راځي دا ساحه. نقشې والا خو هېڅ لارې ته نه ګوري. تازه میوه خرڅېږي، ترکاري و، انار و، د هندوانو د خټکیانو په وخت کې هغه شیان خرڅېږي. نو چې لو واله رابهېږي بیا دغه ساحه ښه خوند کوي، هلته ښه بېروبار هم وي. څه وایه ذکره؟ ذکره هم راسره ده وینې؟ ذکره چیرې ځوانه یې چیشکه یې؟ منظره خورې؟ هغه منظره کوي. برشتاکوټ پر پوله باندې یا دا د سیمانو پل دی که چیش دی پر دې باندې راګرځي. دا هغه دي کوچنۍ کوچنۍ نجونې مکتب ته روانې دي وینې. ذکرا ته ولې مکتب ته نه ځې؟ خوند نه درکوي که کوچنۍ یې؟ تر تا کوچنۍ نجونې روانې دي مکتب ته ځي. هغه دي بوغۍ هم سته وینې. دا هم ګازي بوغۍ دي و. ذکرا یې پېژنې وایي دا ګازي بوغۍ دي. چې ګاز یې ختم شي بالا ولوېږي. دغه نو تقریبا د لو والي د ترکاري و د سبزیجاتو د دې شیانو د بازار دی. مازدیګر مال چې راشي داسې بېروبار یي بیخي لار نه کېږي. راخله میگه نول تغیر روانیه ترا گرزم چه خواهد را کرده؟ چه پیه خواهد دا د سیمانو پل دی نو دلته را ګرځم. Watch like it. Don't let the body pretty.
بېرته راوګرځېدلمه مخ د عینو مینو خواته چې دا وخت چې داسې ګرمي سي او مازدیګر بېرته یو دم یخ سي سهار خواته بیخي یخ سي مازدیګر لا بیا هم ګزاره کوي نو داسې زکامونه هم دي زویام مریضه ده ذکرام مریضه ده زه خپله پرون راسې خوندور نه یم نو چې تر څو باران کېږي موسم صفا کېږي تر هغو به دغه زکامونو ستوني درد و تبې و دا شیان نو شته دغه څه هم په دا لږ وخت کې ډېره د دې اوبو سره شنه سوې ده دا ولې و دا شیان چې ایښي دا توت لا پخواني دي دغه وینې دا نوي شیان چې ایښي دي دا ډېر ژر یې داسې غټ سوي دي بېرته را داخل شولم عینو مینې ته هلته بیا شنې پاپې مې ولیدې شنې ملونې پاپې صحیح بلې په پسې شه یا ته به راپسې بابا هم ډېر ښایسته چمنی دی ماښام مال کله کله موږ دلته کښېنو اول یې په وارې ته نو یو لنډه منظره مې درک کړله نو خدای دې وکړي چې بس ساعت مو تېر سوی نو زه بس تقریبا کور ته راورسېدلم نو بجې هم 12 دي نو تر بیا نو ښه وخت د الله په امان